نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من اتا ابواب السلطان افتتن، وای څوک چې د بادشاهانو دروازو ته ورځي او چتو افسرانو خوا ته ورځي او راځي، وای دا به خامخا په فتنو کې واقع کیږي او ګناهونو کې به واقع کیږي. والعیاذ بالله من ذلک. سلف به زما عزتمندو د احادیث اوریدلی نو هغه به د دې خلکو نه ډیر ځان ساتو او د الله بندگی به کول او خپل عبادت سره او خپل بندگی سره به کارو. دې قصو کې به بالکل چې کم دی دخول نکو. لکه یو وګدا واقع امام ابن جوزی رحمه الله صفات الصفو کې نقل کړی دا، هغه مختصره خلاصه بیانو د فائدې لپاره. د هارون رشید په زمانه کې وای هارون رشید د خپل وزیر ته ویل یو شپه چې زما د زړه ډېر سخت تنګ شوی دی، یو داسې کس ته مې بوزه د الله والا کس یو ما ته داسې خبرې وکړي چې زما د زړه کولاو شي. هغه ورته ویل چې راځه. روانې کو یو عالم دروازې ته وروسته، دروازې ورته ټک ټک کړه. هغه عالم راووتو د تبوسو کوی څوک دی؟ وای امیر المؤمنین ست دروازې ته راغلی دی. هغه سره راووتو امیر المؤمنین تاسو ولې راغلی استئ؟ ما ته امر کړی وې زه راغلی وې، تاسو ولې تکلیف وکړو؟ وای نه خیر دی. خبرې سره وکړي. نه بده کې به ته تبوسو کو دی بادشاہ چې څه حاجت دي څه ضرورت مونږ ته وی. هغه ته ویل چې زما دومره پیسې ما باندې قرض دي. وزیر ته ویل چې پیسې ول ورکا راځه. روان شو. وزیر ته ویل ما اغنى عني صاحبك شيئا، ويردي کسر له اس فائدہ را نکړه. اسره مو سره کولاونه شو. بل کس نه بوله. اگر اول کې د بل یو عالم له بوته. هغه د دروازه ټک ټک نو وسوک دی امیر المؤمنین په دروازې باندې ولاړ دی. سر راووتو وای تاسو ما ته امر کړی وې زبر درغلې وې. وای دا خیر دی موږ ستاسو خوا ته راغلو. خبرې سره وکړې لکشان به د تاسو کې چې حاجت شته. هغه ته له ویا او دومره پیسې را باندې قرض دی او دا مصیبت دی، دا مشکل دی. وای دا پیسې ول ورکړه روان شي. وای را ما اغنا عني صاحبك شيئا، وای دې کس مر څه فائدہ را نکړه. بل کس نه بوله چې دا زړه له کولاو کی. هغه ته تر راځو سميو د الله والا کس له به مجه خدي برابر کی. دا راوستو د امام فضیل بن عیاض رحمه الله کور ته راوستو. دا د الله والا انسان تیر شوی دی. د تصوف کتابونو کې دې په بعض غلطي قصې خلکو تړلې دي، خو لیکن دا ټول دروغ دي. دا سنی عالم دی، اهل سنت والجماعت عقیده و د اهل الحديث او یو لوی محدث او د الله والا انسانو. د سلف په زمانه کې د دې ډېر اوچت او ډېر لوی مرتبه وا او ډېر عارف انسانو، ډېر زاهد انسانو. دنیا ته بالکل چې کوم دې شاکړې و. نو دا د شپې ټیمو دا په خپل بالاخانه کې ناس او کمره کې ناس او ساده شانتي کمره وا. ټک ټک وشو. وای وین زراغله وای سوکي وای امیر المؤمنین په دروازې کې دی. هغه ته ویل چې صبرو کزه په خپل مولانا او مالک ته تاسو کوم چې امیر المؤمنین راغله دی. هغه چې ورغه تاسو ته وکړو. هغه ته وته چې زما خپل کار کوم مالی ولا هو زما غسر سکار دي خپل کار کوم ته ما پرې ما بازابو. تاسو ناشنا خلکو زما عزت مندو، حالانکه هغه بادشاہان څنګه بادشاہانو هغه ډېر نیکان خلکو، ډېر ناشنا غیرتی خلکو. د رومیان چې کوم دی دا به د هغې نه داسې تنګ و، لږ شاندې ورانې به چې وکړو فوراً به ورغله او درز دروز به یې ترې کوز کو، سمې بدلې به یې ترې واخیستلې، عبادتونه به یې کول، تهجدونه به یې کول. ډېر نیکان خلکو. خو لیکن بیم زما عزتمند د دنیا ورسره وه. نو سلفو به ډېر زیر ځان ساتو. هغه ته ویل چې زه خپل کار کوه، هغه ته چې نه خامخا د سره ملاوېږي. وینځې ته ویل چې په کوم ځای کې دی؟ وایي د فلانکۍ کمره کې دی. بادشاه ورغی. وزیر ته ویل چې راځه. دا چې کله ورغلل نو هغه چې پوه شو چې اوس راپسې کور ته راوننوتو، نو کومه کمره کې چې ناست و په هغې کې ډیوه لګولې وه، هغه ډیوې یې مړه کړه چې دا ما ویني په دې کمره کې. بادشاه دې وزیر ته ویل ته دې دروازه کې ودرېږه، که چېرته بهر ته وتو په دې تیاره کې نو ته به راونیسې او زه به دننه ورونوځم او دې کمره کې ګورم چې دا په کوم ځای کې دی. دا سړی ماته وایي د الله والا ښکاري، دا به وایي زما د زړه دا پریشاني ختموي. زما عزتمندو دې بادشاه کې هم دومره تواضع و. تاسو سوچ وکړئ داسې نه وایي چې ښه زه بادشاه یم او ته چې کوم د یو ادنا انسان یې ورته وایي چې لکه دې سره زما کار نشته، خپل کار کوه. سخته سزا به ورله ورکړې وه که چېرته بل څوک وی. نو دا ورونوتو په دې کمره کې داسې لاس یې و داسې لګېو تر دې چې اخر یو ځای کې په هغې باندې لاس پرېوتو. هغې سره چې کله لاس ټچ شو نو هغې ویل چې سبحان الله څومره نرم لاس دی. وایي دا به چې کوم دی په قبر کې څه کوي؟ دا ټول ژوند دی خوراکونه کړي دي او ټول ژوند دی خوبونه کړي دي او په اسانۍ او راحت سره دی ژوند تېر کړی دی. ته به قیامت کې څه کوې؟ دا څنګه لاس دی ستا؟ سختې خبرې ورته وکړې. په دې سره بادشاه وایي په ژړا شو، ډېر زیاتې وژړل او هغې ورته ښې سختې خبرې وکړې.
ته د الله نه ویریږي مسلمانانو حقوق چې کوم د تاسو کړی دي مسلمانانو حقونه دي لاندې کړی دي قیامت پر ورځ به الله رب العالمین تانه وي سوال کوي تانه به تاسو کې حساب به سره کوي تب الله تاسو جواب ورکړي سخت خبرې وته وکړي د بلی کې ډېر خبرې چې وته کله وکړي خې سخت او کلګ خبرې بادشاہ ډېر زیات وجړل انتهایی نرم دل انسانو نو کله چې انسان پریشانای په حالت کې وجاړي دا غي د زړه سپک شي نو زړه سپک شو وته ویل چې تاسو څه ضرورت مونږ ته وي مونږ ډېر خوشالي کو چې مونږ تاسو خدمت او اکرام وکړو هغه وته ویل چې قسم مې په الله ستاسو دلته راتک چې کوم دې په ما باندې دومره درون لګيږي او زه به دومره پریشان یم زه خپل کار کوم ما پرې بس دا زما خدمت ته زمانه جدا شه بس زما غټه مطالبه تا نه دادا اخر چې ډېر اصرار په وکړو خو لیکن هغه ته هیڅ قسم خدمت نه ویو بیرته روان شو ته کله چې روان شو نو بده کې لاندې نه زنانه او आवाज کو هغه ته आवाज کو چې ګوره ستاسو ضرورت نشته ته خدای الله ولا انسان زمونږ د لپاره بدل لک څه خسته وي مال مونږ به کوم دی هغه استعمال کړي وي زمونږ ته ضرورت شته کنه نو دی بادشاہ دا خبره وای واورېدل بیرته را واپس شو ویل چې لکه راځه د خلکو ضرورت شته د پیسې ول ورکو بیرته چې کله راغی فضیل بن عیاض رحمه الله ناس کو نو دوی چې اوس خو واخله کنه ګوره ستا ماشومان ته مطالبه کې ستاسو ضرورت دی نو فضیل بن عیاض رحمه الله په دې ځل وای داسې طریقې اختیار کړل چې غلې شو او هیڅ قسم خبره وسره نه کوله بادشاہ د ډېرې خبرې وکړي خو لیکن هغه خو بالکل بند کړي او خبرې وسره نه کولې نو بده کې وینځه وای راغله او د بادشاہ ته ویل چې د الله لحاظو کې لقد اذیتم الشیخ دا شیخ غریب تاسو ډېر تکلیف کو پرې دی د الله د پاره نو هغه سوې دوړ روان شو او لاړل ته بادشاہ د خپل وزیر ته ویله چې کله چې زتا ته مې چې ما یو کس له بوده زړه مې تنگ دی وای فدلني على مثل هذا وای د دې په شان دي د الله ولا خلق خواته مې راولا وای زما د زړه چې کوم دی بالکل سپک کو دی د دې انسان د خبرو د وجنه زما عزت مند دا واقعا مې سدي د لپاره بیان کړه عبرت لپاره چې د فتنو نه بسلف داسې طریقې سره به ځان ساتو